اول گزارش خو عزیزانو دا دی چې تراویح دا یو عام عبادت نه دی. د حکم په اعتبار سره خو ځینې خلک ځینې نیم خوانده طبقه به دام وایي چې دا یو سنت دی. ځینې خلک وایي تراویح فرض خو نه دی، واجب خو نه دی، نو یو سنت دی، که چا وکړي ثواب لري، که چا نه وکړي ګناه نه لري. لیکن عزیزانو دې ته کتل پکار دی چې تراویح سنت د چا دی؟ سنت د محمد رسول الله دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای من احیا سنتی عند فساد الامه فله اجر 100 شهید. څوک چې زما یو داسې سنت چې په خلکو کې پاته سوی نیکی عمل، رسول الله وایي څوک دا زما سنت ژوندی کړي د 100 شهیدانو اجر او ثواب الله پاک ورکړي. په دې وجه احادیث کې هم راځي، نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمای من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کم سړی چې د رمضان المبارک په روزې په میاشته کې قیام وکړي، تراویح وکړي، عبادت وکړي، خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، د ګناه څخه الله داسې صفا کړي لکه په کومه ورځ باندې چې د موره پیدا سوی. په دې وجه رمضان المبارک په میاشته کې د شپې تراویح او قیام لیل کول ډېر غټ اجر لري. یو حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، څوک چې د رمضان المبارک په میاشته کې د شپې قیام او تراویح وکړي مخکني ګناهونه ټول الله معاف کړي. بل روایت کې راځي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مخکني او بعدني ورستني ګناهونه به ټول الله معاف کړي. نو په دې وجه باندې د رمضان المبارک په میاشته کې د تراویح قیام کول، تراویح کول دا یو بهترین عبادت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عمل دی او اجر ګوره. پیغمبر علیه السلام یو روایت عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام فرمای ليس عبد مؤمن يصلي في ليله الا كتب الله له 1500 حسنه بكل سجده. الله رب العالمین تراویح کول والا ته د شپې د رمضان مبارک کې چې تراویح کوي پر یوه سجده باندې، یوه سجده چې دی کوي په یوه سجده باندې الله رب العالمین 1500 نیکۍ ورکوي. الا كتب الله له 1500 حسنه بكل سجده، په یوه سجده باندې الله رب العالمین 1500 نیکۍ ورکوي. په دې باندې بس نه ده، وبنا له بیتا فی الجنه، الله به په جنت کې د ده دپاره یو داسې محل تیار کړي د دې یوې سجدې چې په رمضان کې د کړې د روزې په میاشت من یاقوتة حمراء، د سره یاقوتو ډبرې به الله ور جوړ کړي، لها 60,000 باب، 80,000 دروازې به لري، بكل باب منها قصر، په هر دروازه باندې به جلا یو بنګلو یو قصر به جوړ، یو محل به جوړ من ذهب، د سرو زرو به جوړي، موشحة بیاقوتة حمراء، پر هغه سرو زرو په محل باندې به بیا د یاقوتو سره یاقوتو هغه راګرځېدلي. نو په دې وجه باندې عزیزانو چې په رمضان المبارک کې د حدیث د رویې په یوه سجده باندې الله رب العالمین 1500 نیکۍ سړي ته ورکوي. نو ته راته ووایه چې د فرضو سجدې سوې، د 2 رکاتو سنتو سجدې سوې، د 3 رکاتو وتر سجدې سوې او 20 رکاته تراویح سجدې سوې. په یوه ورځ باندې صرف د ماخستن په عبادت باندې په دې سجدو باندې الله بنده ته څومره هغه ورکوي، په یوه سجده باندې 1500 نیکۍ، او الله د دې په بدله کې یو داسې محل ورته تیاروي د یاقوتو چې 80,000 دروازې به لري. په دې وجه عزیزانو د رمضان المبارک میاشته د سیزن میاشته ده، په دې کې د الله رب العالمین په حضور کې عبادت کول، سجدې کول، تلاوت کول، روزې نیول دا یو بهترین چانس دی. ځینې خلک وایي چې نو سنت دی، نو که دې وکړې صحیح دی، که نه وکړې پروا نه لري، ګناه نه لري. لیکن دې ته کتل پکار دی چې د دې اجر څومره دی. حدیث کې راځي چې داسې د ګناه څخه صفا سي لکه یوم ولدت امه، چې چا روزې ونیوې او د قیام لیل تراویح وکړې، لکه په کومه ورځ چې د موره پیدا سو د ګناه څخه الله رب العالمین داسې صفا کړي، او په یوه سجده باندې 1500 نیکۍ الله ورکړي. په دې وجه روزې پرېښول پکار نه دي، تراویح پرېښول پکار نه دي، روزو سره تراویح کول یو بهترین عمل دی. دویمه خبره دا ده چې عام طور روز تراویح هغه 20 رکاته سنت دی، ځینې خلک 8 رکاته وایي. صحیح مذهب د احادیثو په رڼا کې، د صحابو د عمل په رڼا کې
تراویح 100 رکعاته سنت او د دې بدلایل ان شاء الله د حدیث قرآن کې تاسو په حضور کې بیان کړم. او دویم دا چې تراویح دا د روزي تعبیر چې روزه ستا نو تراویح ستا، که روزه ختم سوله تراویح هم ختم سو. ځینې خلک د عالم ترقی تراویح هم کوي پر 25 پر 23 باندې ختمي. انا لله و انا الیه راجعون. په 25 باندې په 23 باندې چې در څو پوری روزه ستا تراویح ستا. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره روایتي عن جابر بن عبد الله قال انه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله. نبی علیہ السلام یو شپه راوتی فی رمضان فصلى الناس 24 رکعه والوتر بثلاثه. یو روایت کې راځي واوتر بثلاثه. عبد الله ابن حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې راوتی د رمضان المبارک میاشت ولا فصلى الناس 24 رکعه 40 رکعات وکړي، یعنی 4 رکعات فرض او هغه نور 20 رکعات تراویح وي. واوتر بثلاثه او 3 رکعات وتر وکړي. تاریخ جرجان د حافظ حمزه ابن یوسف السهامی صفحه 122 په دا کې د حدیث نقل شوی دی. بل روایتي حضرت عن مقسم عن ابن عباس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي في رمضان 20 رکعه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان مبارک په میاشت کې 20 رکعات کوله والوتر او وتر به هم کول. مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه 286 او دغه رقم معجم کبیر د طبرانی کې هم دی جلد 5 پاک کې دا حدیث موجود دی. دغه طرح د عن صاحب ابن یزید حضرت صاحب ابن یزید سے روایتی قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان ب20 رکعه. د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې به صحابه کرامو 20 رکعات کوله. قال وكانوا يقرؤون بالمئين او په سوو آیتونه به پکې ویل. وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام. د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې به هم دغه رقم 20 رکعات تراویح کې دي، په سوو آیتونه د قران به کې ویل کېدل 20 رکعات. دا درې سره احادیثو کې دا موجود دي. سنن کبرى للبیهقی جلد 2 صفحه 496 په دې کې دا حدیث موجود دي. دغه رقم عن عبد الرحمن عن حسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على ابي بن كعب في قيام رمضان فكان يصلي بهم 20 ركعه. حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابي بن كعب چې امام ولو غیر اوغشتي صحابه کرام ته عام صحابه په محضر کې رمضان المبارک کې 20 رکعات تراویح ورکړه. سنن ابو داود دا حدیث سنن ابو داود کې دی. سیر اعلام النبلاء امام ذهبی پاک کې هم دا حدیث موجود دی. داغه ترا بل حدیث دی د حضرت علی رضی الله عنه عملم داس دی. روایت راځي عن زید بن علي عن ابيه عن جده عن علي رضی الله عنه انه امر الذي يصلي بالناس صلاه القيام في شهر رمضان. حضرت علی رضی الله عنه چې کوم امام واغته حکم وکي د رمضان مبارک په میاشت کې ان يصلي بهم 20 رکعه چې 20 رکعات بکی. يسلم في كل ركعه في كل ركعتين په هر 2 رکعاتو باندې به سلام ګرځي. ويراوح ما بين كل 4 رکعات د هر 4 رکعاتو ما بین کې بلج ناس تبکی. مسند امام زید بن علی صفحه 158 159 دا حدیث التهم موجود. دغه طرح بل روایت کې راځي حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن القيس عن ابي حسناء ان علي رضي الله عنه امر رجلا ان يصلي بهم في رمضان 20 ركعه. مصنف ابن شيبه کې دا روایتي حضرت علي رضی الله عنه امر وکي چې خلکو ته چې په رمضان المبارک کې 20 رکعات تراویح کوي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هم دا روایت عن زيد بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بنا في شهر رمضان. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د رمضان المبارک په میاشت کې به په شهر رمضان فيصرف عليه وعليه ليل خلق به 20 رکعه 20 رکعات به کول. كان يصلي 20 رکعه ويوتر بثلاث. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه به هم خلق ته د رمضان مبارک کې 20 رکعات تراویح ور کول او 3 رکعات وتر به کول. قیام الليل للمروزی صفحه 157 دا حدیث موجود دی. ادا کم خلق چې
دا خبرې کوي چې ځینې صحابه داسې کول. ګوره صحابه کې حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، درې خلفا هغه دا وایي. نبی علیہ السلام فرمای چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، زما سنت او زما د خلفاء راشدین سنت عزو علیها بالنواجس، په دې باندې د خپل غاښو ځان په غاښو باندې ټینګ ونسی، په دې سنت باندې زما د خلفاء راشدین عمل وکړه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک دا اوس د حدیث تیر سو. پیغمبر علیه السلام فرمای ما حدثکم ابن عبد فصدقوه. یو حدیث کې راځي ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې کم حدیث کم عمل درته بیان کړي د پیغمبر احادیثو یا د نبی علیه السلام عمل کې تصدیق وکړي. دا ځینې خلک وایي و دین د مکې او د مدینې سره غلی دي. تاسو وګورئ په مکه مکرمه کې او په مدینه کې څو رکعاته تراویح کیږي، او د مکې عمل هم در وښیم اوس هم او هلته اوس هم 20 رکعاته کیږي. ځینې خلک 8 رکعاته وکړي بیا پرېږدي، په مابین کې راوځي. او دا حدیث دی عن عبد الرحمن بن حسن عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث. عبد الله أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالناس في رمضان، فرمضان المبارك به خلق تراويح ورکولي بالمدينة فمدينة منورة 20 ركعة 20 ركعة ويوتر بثلاث او 3 رکعات وتر بکول. مصنف ابن شیبه جلد 2 صفحه 185. الترغیب و ترهیب للاصفهانی هغه کې هم داستا جلد 2 صفحه 368 پدې کې دا حدیث موجود دی. د مدینه عمل موجود دی، د مکه عمل موجود دی. 20 رکعات تراویح اوس هم کیږي.